د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او پیاوړی لوبغاړی اصغر افغان د ژوند او د کرکټ کیریر په اړه راسره مهم او ضروري معلومات په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د اصغر افغان په هکله به په ډېر څه پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. اصغر افغان په 1908 میلادي کال کې د افغانستان په کابل ولایت کې زیږېدلی. نوموړی تر دا مهاله 32 کاله عمر لري. اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې ټاپ آرډر او میډل آرډر توپوونکی دی. اصغر افغان د افغانستان ملي لوبډلې لپاره تر دا مهاله 4 د ټیسټ لوبې ترسره کړي. ټولې منډې 249 او په یو اننګز کې زیاتې منډې 92 دي. نوموړی په ټیسټ سیالیو کې 2 نیمه سریزې لري. تر دا مهاله کومه سریزه نه لري. اصغر افغان د افغانستان ملي لوبډلې لپاره 111 یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي. 2399 منډې لري. په یو اننګز کې تر ټولو ډېرې منډې 101 دي. نوموړی په یو ورځنیو لوبو کې 12 پنځوسیزې لري. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره 6 شلوریزې لوبې ترسره کړي. 1143 منډې لري. تر ټولو ډېرې منډې 4 دي. نوموړی په شلوریزو لوبو کې 3 پنځوسیزې هم لري. دوستانو تاسو د اصغر افغان په هکله څومره پوهیږئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره حتما شریک. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.